امنیتي مسؤلین په کندز کې د 25 طالبانو وژل کېدو ادعا کوي. د کندز امنیتي مسؤلین په دغه ولایت کې د 25 طالبانو د وژل کېدو او 11 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. په کندز کې د 219 پامیر قلوردو د وږي په دریمه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تېره شپه د کندز خان آباد پر لویه د تلوکه چرخاب او شینواري سیمو تر څنګ په کندز ښار کې هم طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. سرچینه وایي چې په دغو بریدونو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. دغه راز د کندز د امنیه قومندانۍ بیان هجرت الله اکبري هم دغه جګړې تاییدوي، خو وایي چې د یادو جګړو پر مهال 11 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ول چې دا مهال د کندز خان آباد ولسوالۍ لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې او خلک کولی شي تګ راتګ وکړي. خو بل لور ته د کندز ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي چې د کندز ښار ټولې لارې د طالبانو په کنټرول کې دي. په ورته وخت کې د کندز ښار اوسیدونکی سید احمد رسنیو ته وویل چې تېره شپه طالبانو د کندز ښار پر لویه د امنیتي ځواکونو 4 پوستې نیولې دي. نوموړی وایي چې په دغه ولایت کې ډیری وخت د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړې وي چې له امله یو شمېر کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. بل لور ته وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې تېره شپه طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ په قرغان سیمه کې د حکومتي ځواکونو پر قرارګاه برید کړی دی. دی وایي چې په دغه برید کې ګڼ شمېر حکومتي سرتیري وژل شوي او 6 نورې طالبان ژوندي نیولي دي. د یادونې ده په تېرو شاوخوا 15 کلونو کې د کندز ښار 2 ځلې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوی دی.